ورسره دا یاده کړئ د جمعې د ورځې فضیلت دا دی چې د جمعې د سحر مونځ د هفتې د دې باقي مونځونو نه غوره دی د جمعې د ورځې د سحر مونځ د دې هفتې د باقي مونځونو نه غوره دی حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام بیهقي راوړی دی افضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة قید ورسره لګېدلی دی کیدای شي د بعضو طبیعت پې خراب شي کوم چې جوماتونو ته نه راځي هغه ده وایي د الله په نیز په مونځونو کې غوره مونځ د جمعې په ورځ د سحرې مونځ دی د جمعې سره څه قید ولګېدو د جمعې سره بعض خو هغه دي چې د جمعې په ورځ سهار مانځلی نه راځي ولې چوټي په دې ورځ اوس دا موږ د الله بندګي کوو تاسو ما ته دا ووایئ او د الله نه داسې امیدونه ساتو چې ماله به داسې اجر راکوي لکه څنګه چې ابوبکر صدیق له ورکړی دی او دا زموږ حال دی چې ټیکهدار نه راځي موږ جومات ته نه راځو په جمعې کې د سهار په مانځه کې ګڼه ډېره شي ولې شپې اوږدي او دغه ټیم د کاري راشي زه هم داسې دا داسې نه چې د زړه نه اوس دومره سړی راپاڅي نو بیا خو لږه حیا کوه جومات ته خو راشه ته راشه په اوړي کې زموږ جوماتونه وګوره د شپې چې څنګه ځکه چې اوړي کې د جمعې مونځ هغه دریو ته پابندې دریو ته درې نیمو ته ورسي نو بیا پسې هم ګنټه دوه یي نو اوس ګنټه دوه خوب به خرابې ځکه چې هر چا له خو ګنټه دوه کې خوب نه ورځي صحیح قرباني به ورکړې او سمه قرباني ده که دنیا به بل طرف اړې قرباني به ورکړې کله سړي له د الله نه حیا ورشي والله او الله ډېر کریم باچا دی بیا موږ د هغه نه امیدونه ساتو او الله دې زموږ دا کوتاهیانې موږ ته معاف کړي خو دا یو حقیقت دی نو د جمعې په ورځ د سهار مونځ څه دی غوره مونځ دی د جمعې سره زنانو دپاره کور کې